اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران مشر پروفیسر ناصر علی سید صاحب، مشتاق شباب صاحب، محمد سعید صاحب، معظم جان وردگ صاحب، رشید باچا صاحب، نیازی صاحب، شمس مومن صاحب، ډاکټر زریاب صاحب، د صدارتي مجلس ټولو ملګرو، شاعرانو، ادیبانو، میلمنو، السلام علیکم. د ټول ناول خو اول خان رسوا ادبي تحریک ته مبارکي چې هغوی خپل روایت برقرار وساتو. معظم جان وردګ او ارشد شاهکار او باچا صاحب او د دې ټولو ملګرو ته ډېر درناوی چې هغوی خپل کار همدغسې چمتو او جاري ساتلی دی. زه غواړم چې د دې کار ستاینه خامخا وشي، ځکه چې دیو کتابونه هم چاپ کوي، دیو مخکتنې هم کوي، دیو مشاعرې هم کوي، دیو غونډې هم کوي، دیو په ولس کې د بیدارۍ غږ هم خوروي او نور ټول غږونه چې دي دا بېمعنی دي. غږ چې دی نو هغه یا قام دی یا ولس دی یا وطن دی یا خپل خلک دي. د دوی دپاره چې څوک کار کوي نو دا غټ خلک دي. او یاد ساتئ چې په دنیا کې هغه قامونه ترقي کوي چې هغه د خپل ژبې، د خپل تاریخ، د خپل تهذیب، د خپلو روایاتو، د خپلو اقدارو سره تړلي. کوم قامونه چې د دې سره ځان ونه تړي نو هغوی بېلارې شي او بیا د هغوی منزل هېڅ نه وي. هغوی بس تشې بیا پیسې ګټي، د هغوی منزل پیسې ګټلي. نو د خپل روایات پالل، د خپل تاریخ، د خپل اتلان منل دا ډیره ضروري خبره ده او دا راتلونکو نسلونو ته رسول ضروري دي. او دغه کارونه چې کومې ټولنې کوي په هغې کې د اول خان رسوا ادبي تحریک ډېر لوی کردار دی. د اشنغر سیمه هسې هم ډېره مردم خیزه ده او د دې ټولنې په برکت باندې به د ډېرو نوو ځوانانو تربیت کیږي، د شاعرانو حق به ادا کیږي. زموږ دا دومره ښایسته د پښتونخوا د مختلفو سیمو نه راغلي ملګري مشران دي، نو دا تاسو ګورئ په دې کې ټول چې دي دا ښه مصروف خلک دي، خو هغوی دې له وخت ایستی دی او راغلي دي او ستاسو په خدمت کې حاضر شوي دي او تاسو ته خپل خیالات وړاندې کوي. خوشحال بابا وایي چې شعر کار د هر فاسق د فاجر نه دی. شعر کار د هر فاسق د فاجر نه دی، نه د هر یوه وږسترګي د کنګال. شعر کار یا د سالک یا د مالک دی، د عاشق دی، د دردمند دی، د ابدال. دا هغه خلک چې هغوی په ټولنه کې غواړي چې هغه خپل د مینې، امن او ورورولۍ پیغام خور کړي. دا شاعران، ادیبان چې نن تاسو وینئ سبا له دا ستاسو تاریخ دی. دا شخصیتونه چې تاسو سره نن په کټ کې کینی او په خاورو کینی او په کرسۍ کې د سره خواته ناست دي، دا به سبا له تاسو یادوئ چې دا ډېر لوی شخصیتونه ما هم لیدلي دي او د نږدې نه مې لیدلي. دا زمونږ د ژبې هغه طوطیان، هغه بلبلان دي چې هغوی په دې سخت دور کې چې خلک صرف او صرف د ځان دپاره سوچ کوي، دوی د قام دپاره، د وطن دپاره، د انسانیت دپاره، د مخلوقاتو دپاره سوچ کوي. دا قیمتي خلک دي. نو زه به ډېره بخښنه غواړم چې زه به بې وخته ځمه، ځکه چې مجبوري ده او پروفیسر ناصر علي سید صاحب ستاسو سره ناست دی، نور شاعران ملګري ناست دي، ما او شمس مومن به د نه اجازت اخلو. زریاب صاحب هم زما خیال دی چې زموږ په ملګرتیا کې شامل دی، خو زه به تاسو ته یو څو شعرونه ووایم، د هغې نه پس به اجازت اخلم. ښه جي، دې کې یو بله خبره هم ده، هغه ما ته ښه ده چې رایاد کړه شاهکار صاحب چې د کومو څلورو ملګرو په هغې کې خو زم د ځان ملګری یم که نه، مخکتنه وشوه نو هغوی ته هم ډېره مبارکي، ځکه چې دا کتاب چاپ کول چې دا ډېر ګران کاري. دا په مودو شاعري کیږي، بیا هغه راټولیږي، بیا شاعر د خپلو بچو رزق راتروړي او په هغې کتاب چاپ کوي او هغه بیا ولس ته وړاندې کوي. نو کوشش کوئ چې کوم کتابونه چاپ شي نو هغه په پیسو اخلئ او لولئ یې هم، چې دغه شاعرانو ادیبانو ته هغه ګټه خو په تندر وله خو چا تاوان ورته بیرته راګرځي چې هغوی د هغې نه څه راتلونکي وخت کې بل کتاب چاپ کړی شي.
بله دا ده چې شاهکار صاحب راته مخکتنه رایاده کړه نو مخکتنه به کوو بیا به ځو ښه دا یو څو شعرونه دي چې د دوو غزلو سمات ګوټ شعرونه ناصر صاحب هر ځای کې په هر وخت کې په هر حال کې ستا تصویر هر ځای کې په هر وخت کې په هر حال کې ستا تصویر د زړه د شیش محل په هر دیوال کې ستا تصویر هر ځای کې په هر وخت کې په هر حال کې ستا تصویر د زړه د شیش محل په هر دیوال کې ستا تصویر او تر تا در رسیدل خو لټول د مرغۍ پی دي تر تا در رسیدل خو لټول د مرغۍ پی دي ته خو زه نه وینم په کال کې ستا تصویر او مننه جي او د حسن د ښکلا د نزاکت په وضاحت کې د حسن د ښکلا د نزاکت په وضاحت کې ما ایښی دی دنیا ته په مثال کې ستا تصویر مننه جي د حسن د ښکلا د نزاکت په وضاحت کې ما ایښی دی دنیا ته په مثال کې ستا تصویر ډېره مننه او ته سم د اسمان پړق یې اوس به یې او اوس به نه یې ته سم د اسمان پړق یې اوس به یې او اوس به نه یې نیولی مې سینه پورې وصال کې ستا تصویر او مسکی دی په غرور کې د هر خوا نه ماته ګوري مسکی دی په غرور کې د هر خوا نه ماته ګوري جوړ کړی مصور څه په کمال کې ستا تصویر هر ځای کې په هر وخت کې په هر حال کې ستا تصویر د زړه د شیش محل په هر دیوال کې ستا تصویر دا د بل غزل څه شعرونه دي مات ګډ چې که وګورې خپل ځان ته یو نظر په آینه کې که وګورې خپل ځان ته یو نظر په آینه کې د اصل نه ښایسته ښکاري منظر په آینه کې او په غرونو کې یو بل ته زمونږ کلي مخامخ دي دا د غرونو د خلکو تجربه وي اوارې د خلکو ډېره نه وي زریاب صاحب په غرونو کې یو بل ته زمونږ کلي مخامخ دي ما یار ته پړقولی دی تل نور په آینه کې مننه جي په غرونو کې یو بل ته زمونږ کلي مخامخ دي ما یار ته پړقولی دی تل نور په آینه کې او په څنګ کې ورته ناست یم د کتلو توان مې نشته په څنګ کې ورته ناست یم د کتلو توان مې نشته جانان دی که دا نور وهلی سر په آینه کې مننه په څنګ کې ورته ناست یم د کتلو توان مې نشته مننه جي جانان دی که دا نور وهلی سر په آینه کې او په ځان دی مین شوی په خپل حسن کې لاهو دی په ځان دی مین شوی په خپل حسن کې لاهو دی رقیب راته ښکاره شي خپل دلبر په آینه کې مننه جي په ځان دی مین شوی په خپل حسن کې لاهو دی رقیب راته ښکاره شي خپل دلبر په آینه کې او ما ټوله ورځ مننه جي ما ټوله ورځ د ځان په شان ښایسته کارونه کړي ما ټوله ورځ د ځان په شان ښایسته کارونه کړي چې ځان ته مې کتلي دي سحر په آینه کې مننه جي ما ټوله ورځ د ځان په شان ښایسته کارونه کړي چې ځان ته مې کتلي دي سحر په آینه کې مننه صاحب په توره شپه راوتی وم ختلی اوس سحر دی په توره شپه راوتی وم ختلی اوس سحر دی ویښتو را سره کړی دی سفر په آینه کې مننه جي او بدرنګ یې په ډېره مننه جي ډېره مننه حیدر صاحب بدرنګ یې پخوا نه ورځي د هر یو ښکلي کور دی بدرنګ یې پخوا نه ورځي د هر یو ښکلي کور دی ورزمه خو پیدا مې نه کړو ور په آینه کې بدرنګ یې پخوا نه ورځي د هر یو ښکلي کور دی ورزمه خو پیدا مې نه کړو ور په آینه کې مننه جي او په ځان یې سترګې خښې وې د یار پس له سینګاره په ځان یې سترګې خښې وې د یار پس له سینګاره
لیدلی مې ملګرو دی محشر په آینه کې مننه جی په ځان یې سترګې خښې وې د یار پس له سینګاره لیدلی مې ملګرو دی محشر په آینه کې او چې کله هم حیرانه شي زما د مینې زور ته شباب صاحب زمونږ سره شباب هم بوډا شوی دی که نه مطلب چې کله هم حیرانه شي زما د مینې زور ته چې کله هم حیرانه شي زما د مینې زور ته راواخلي ځان ته وګوري زر زر په آینه کې او مدام چې اباسین پکې کړی په کړی ډوب دی مدام چې اباسین پکې کړی په کړی ډوب دی تړلی چا د حسن سمندر په آینه کې مدام چې اباسین پکې کړی په کړی ډوب دی تړلی چا د حسن سمندر په آینه کې که وګورې خپل ځان ته یو نظر په آینه کې د اصل نه ښایسته ښکاري منظر په آینه کې ډېره مننه